غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوټ ګوټ غږېږم جام جام غږېږم. سلامونه او نیکی هیلې احترامات. زه ستاسو ورور ستاسو قربان مشال بنګش له خپلې پاڼې خپلې صفحې ستاسو هم درنه پروګرام خوشحال مازدیګر کې امید لرم چې ټول مینوال به راته روغ او جوړ تازه به وئ او په دې سختو حالاتو کې به د ژوند د خوندونه اخلئ. مینوالو ادبي خپرونه ده، په دې کې به له شاعرانو ادیبانو سره ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریکوو. مینوالو دا مهال چې زه په کوم ځای کې موجود یم اټل چرماری کیمپ نمبر 2 کې د سید محمد صادق صاحب خوا مازدیګری راوړی دی. له هغوی نه به ښکلي کلامونه اورو او له هغوی سره به ستاسو ملاقات کوو. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازدیګر کې هرکلی درته وایم. وعلیکم السلام. مشال صاحب ډېره مننه چې ما ته دومره وخت راکړو، دومره زیار مو وباسلو چې تاسو دلته راغلی. ډېره مننه مو کوم. کور ودان مننه، مهرباني. کور ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ. یو څو لنډو ټکو کې خپله پېژنګلو وکړئ. خپله پېژنګلو زما سید محمد صادق نوم دی. سید محمد مې نوم دی، صادق مې تخلص دی او زه د افغانستان ننګرهار سیمې سره تعلق ساتم او فعل دا مهال د کوزي پښتونخوا په ټل سیمه کې ژوند کوم. دا مې لنډه پېژندګلوي. ډېره مننه صادق صاحب چې ځان مو راسره معرفي کړو. د خپل ادبي او تعلیمي کریر حوالې سره معلومات راکړئ. مننه. د تعلیمي معلومات ما د خپل کلي کې سکول ویلی دی، افغانانو سکول کې مې سکول ویلی دی او 8مه پورې سبق مې ویلی دی پښتو سکول کې، په پښتو سبق 8مه پورې. او ادبي بس دا زما شاعرۍ سره شوق و. د شاعرۍ کتابونه مې ډېر لوستلي دي د سکول د وخت نه او بس تر دا مهاله پورې لګیا یو. اوس خپل هم یو نیم مادګوټ غزل لیکو، لږ اړیمه شاعري کوم. ډېره ښه ده، ډېره مننه. زیات ترتب ازمایي د نثر په میدان کې لري او که نه د نظم؟ د نظم او د نثر خبره خو نثر مې ډېر زیات خوښېږي او د نثر مطالعه هم ډېره زیاته کوم. خو ما په خپله د نظم کې کار ډېر کړی دی او پښتو غزل مې ډېر لیکلی دی او بس دا سندره چاربیت دی دا مې ډېر لیکلي، کیتې لاندې بیتې دا دې کې مې ډېر کار کړی. ډېره ښه ده. سید محمد صادق صاحب بله پوښتنه به زما دا وي، څومره چاپ او ناچاپ کتابونه لرئ چې نومونه یې شریک کړي؟ چاپ کتابونه خو تر دا مهاله را سره نشته او نه یې لرم او خو اراده مې شته دی چې لنډو وختو کې یو کتاب چاپ کړم او ناچاپ مواد را سره د 2 کتابو عمره شته دي خو په دې کې به زه چاڼ کوم نو یو کتاب به ورته برابروم. ډېره ښه ده. سید محمد صادق صاحب که د خپلې خوښې او کلام راته واورولو ډېره مننه به وي چې د خوشحال مازدیګر کتونکي هم ترې خوند واخلي او دا ناست ملګري هم ترې خوند واخلي. ډېره مننه به وي. مننه. کلام هو دا یو کلام را سره دی، نوی غزل دی. ارشاد. او غزل دی چې د یو بل خپې وهي برباد اخته دي، د یو بل خپې وهي برباد اخته دي، یو څو کسان دي په تضاد اخته دي او د میکدې نه لرې لرې ګرځي، د میکدې نه لرې لرې تښتي، ښکلې ځوانۍ مو په فساد اخته دي او یوه جنۍ ورته غزلې وایي، یوه جنۍ ورته غزلې وایي، ټول هلکان ورته په داد اخته دي او د نن باران څه عجیبه کیف دی واه، د نن باران څه عجیبه کیف دی واه، ځمکه اسمان د چا په یاد اخته دي. واه ډېر ښه، زبردست. مننه. د نن باران څه عجیبه کیف دی واه، ځمکه اسمان د چا په یاد اخته دي او دواړو یو بل دي د مرۍ نیولي، دواړو یو بل دي د مرۍ نیولي، له مودو پس ډیوه او باد اخته دي او په هدیره کې 2 کوچني ماشومان، په هدیره کې 2 کوچني ماشومان په یو مزار کوي فریاد اخته دي او مکته ده چې زه د ناخادو به څه نه وایمه، زه د ناخادو به څه نه وایمه، صادقه دغلته خو خاد اخته دي. مننه صادق صاحب چې یو ښکلی کلام مو راسره شریک کړو. د قیمتي وخت راکولو مو نړۍ مننه. په اخره کې به ګرانو کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ ستاسو هم ډېره مننه کومه چې دومره زیار مو وباسلو، ډېر لرې ځای نه مو ځان راورسولو او پیغام خو د پوهانو د دانشورانو خلکو کار دی خو زه به خپل پیغام په 2 ټکو کې د مشال د خوشحال مازدیګري مینوالو ته ورکړم چې ژوند ښکلی دی، ژوند سره مینه وکړئ، یو بل سره مینه محبت وساتئ. بس دا لنډ پیغام دی. بس
ډیره مننه مهرباني خوشاله او ژوندی اوسئ مینوالو دا و سید محمد صادق صاحب چې ښکلې مرکه مو ترې واورېدله تر بل خوشحال مازدیګر پورې په لوی الله مو سپارو ما ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان